دې ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زه تاسو ته وایم که تاسو د فلم پارت 1 او پارت 2 نه وکړئ نو ټول نه مخکې تاسو لاړ شئ او وګورئ دغه دوه لینکونه به تاسو ته په ډسکرپشن کې ملو شي. مټن بیا د 500 کروڑ په حکم ورکړي وزیر ته دغه پیسو تنظیم وکړو بیا پریتم له ورکړي ولې چې هغه پیسې مال صرف او صرف پریتم راوړي او که تاسو له کوم ته کوم نه وخت کړه نو به دې سره به زبر له د زوینه یو ګوته پرې کومه بس وزیر د مغه سره د پیسو ټک بیگ تیار کړو پریتم بیا په دې چالاکي سره د پولیس ور موبایل مات کې وخه پکې کېږي چې د پاره چې دا پکې مونږ پټ کو به هم د دې په ذریعہ سره مونږ هیکر ټریس کو هغه د پیټرو موبایل را باخلي هغه پکې د قسط مخامخ کې د دې د پاره چې مټن تین دارو باسي او په دې سره دغه ټوپه ټوله په اصلي موبایل باندې شک ختم شي. پریتم بیا سره د پیسو ټک بیگ یو پل له پاسه مټن سره ملو شي او دغه دوه یو بل ته بالکل مخامخ و چې ډېر غوسه د لاسه مټن په د باندې را باندې کی و چې پریتم د وجه د خاندان هم ته برباد شو د سره د سبق هم پرې خودلو. پریتم ته نه پاغه کې مسلسل مافیا نه غواړي خو مټن پاغه کې در معاف کولو د پاله قون ته کوم تیار نو. پریتم له حکم ورکی وي سبا پورا اتنی بجې هریډ هاوس تلاړ شو دغه ځای نه را ټوپ کا بالکل پاغه طریقې سره لکه څنګه چې ما پلار ته خودکشي کړې و او چې داسې د اونکل نو بیا به د ویني د مرګ صرف او صرف تزمواره بیا پریتم تخپل غړې واچي او د سې ټایمر ورته پکې سیټ کی وي تاسو صرف او صرف 8 غنټې ټیم پاتې دي اته په وخت هغه د چکل پاغه بیگ کې ها پټ موبایل په نظر باندې راشي نو په دې سره هغه د ماټر نه داس لته پورته کی تسره وي چې هم پاغه ځای کې به هوش شي بیا هم در موبایل پیټرو ته پیغام ولیکي ویني راته ملو شو او سره دغه کور ته در روانه ما اوس پای کور کې دغه ټوپ ټوله په دې امید کې ناشتي چې اوس په پریتم سره د ویني دلته کې راځي چې کله واپس راشي نو دی په وینو کې لټ پتی خو دې سره ویني ور سره نه وي ته بیا دغه موبایل ټرس کول کوشش شروع کی کم چې د پکې مات کړو پاغه پیسو کې پټ کړو پای کې ورته لوکیشن دی هوټل او خو دري شي پولیس د مغ سره غلطه کې ورسېږي او په هوټل کې تقریبا 200 کمرې موجود وي چې اوس دغه تلاشي ډیر مشکل کارو تاسو په دې چالاکي سره هغه موبایل لرینګ ورکی او هر یو پولیس والیو یو چته ولیکي د پار چې چاته هم आवाज راشي چې درته سره موږ له اطلاع راکړي او پولیس ول چې کله کمرې مخ ته تیریږي او په دې سره دغه د شک پیدا چې کله دا کمر د ماټن وي او چې کله هغه ورمات کو دنه پکې ور داخل شي او ترغه پر ماټن دغه ځنه په تخته کې کامیاب شي او ټول مخ کې د پاره یو پیغام هم پرې خوتلو وي تاسو سره صرف او صرف 4 غنټې ټیم پاتې دي تخته د پر ماټن دیو کس گاډي را پټ کړو چې دا گاډي د مالک نه تاسو په قبول سره پریتم ته پته لګيږي چې په گاډي کې امټیک لګیدل دوه کچره موټر به تو خطه د مسری موږ ته پته لګيږي ټیزر هم دغه شان وشي او دوی ته لوکیشن ملو شي دوی د ماټن در پیدا کوي ته پرور پسو لګيږي او دوی ذکر په موقع باندې ورسیږي نو ماټن هغه ځای کې گاډي پر خودرو دغه ځای نه تختیدل په گاډي کې دوی ته بل هم پیغام ملو شي وي تاسو سره صرف او صرف اوس 2 غنټې ټیم پاتې دي پریتم د ډېر کوششونه پس ماټن موبایل په هک کول کې کامیاب شي دوی ذکر د پس دوه دربل کوشش وکړي دوی ته په وخت کې د ماټن موبایل د بډې خزه په لاس کې په نظر باندې راشي د کوم چې دا مطلب چې هغه ته د هر یو حرکت په باره کې د مخ کې نه پته لګيږي دا خزه یو پیغام هم په لاس کې ورکړو په کوم باندې چې لیکل شي وي او صرف 1 غنټه پاتې ده پکې د ویډیو تصویر هم په کوم کې چې ظالم داغه نه پوره دوکو ته کټ کړي وي د پیټرو دا شک پیدا شي چې کې دې شي ماټن د کوم غړې ورکړې ده په دې کې خامخا مایک لګېدل دي د کوم د وی چې غزم د ټول پټوله خبري اوري دا پیټر نه غړې لري اوس دغه دوان یو منسوبه جوړول شروع کی پریتم دا ډرامه را شروع کی چې واقعي د غلط هاوس د خودکشي د کول والے ما د پاره چې کله خودکشي کوم نو ماټن به زما د کتو د پاره خامخا غلطه کې راځي او په موقع باندې پیټرو به بیا گرفتاری پریتم چې کله هغه غلط هاوس ته لاړ شي نو پازه کې پیټرو داسې په خوش علاقه په نظر ساتل شروع کی په دې وخت کې پیټرو د ناصاپه یو ډیر اهم خبره یاد شي هڅ کله غونډه کې سوچو کې نو ته پته لګيږي ما چې کله ویني لیدل نو دغه په لاس باندې ماتر سوځدو نشان په نظر باندې راغلو او کله چې مونږ ته د بډې خز د لاس راغه تصویر ملو شو دغه په لاس باندې هغه نشان موجود نو چې د تصویر ته اوس په غور کتلو سره دوی په دې خبر باندې پوه شي چې دا تصویر پاسل کې په ای آی باندې جوړ شوی دی یعنی ویني د سر هم د ماټن سری نشتا پریتم اندازه لګول شروع کی دا هم کې دی چې دا بلو ویل گیم په ذریعہ سره د ظالم ویني لا یو داسې مشن ورکړی وي چې پای کې دی د خپل کور په داسې کې پټ شوی وي د کوم په باره کې چې څوک سوچ هم نشي کولای چې کله په گیم باندې لغون ته غورو کې نو دا پته ورته لګيږي چې درو کې دوه یوش په مخ کې ویني ځان سره اکسیجن خوراک او د سره لیټ هم اغستلو د کوم چې دا مطلب چې هغه چرته پتنګ غون ته کې ځای کې ورننه وتري دي د بیا د وزیر د کور ته نوکر دا هم پته لګيږي چې په بمبي کې مسلسل منچي را بیږي اوس دا یقین پیدا شي چې ویني کې دي چې د کور پټنګ کې پټ شوی وي موبایل باندې په خبرو کې پریتم لایټ هاوس ته ورسیږي چې ماټن مخ کې دغه په انتظار کې ناست وي ماټن د دوه ویزه کنه ټوپ کا خو پریتم ورته انکار کوي په دې خبره باندې یما ته پته نه چې ویني تاسو لري نشته هغه پاسه کې د خپل کور د بو پټنګ کې موجود دي چې دی پورې دوه سره د ماټن د مخ رنګ جوړ شي اوس هغه د پریتم سره زبردستی شروع کړي د پاره چې د کلاک ټاور وګرځوم په دې وخت دا دوه ترمنځ جګړه را شروع شي بل خو پیټرو پر ملګری ترنګ ملو کې دا خبر ورته کې د وزیر کور ته لاړ شو پاغه ځکه د اوبوټینګ کې چکا چلته کې پورتلو سره واقعي هغوی ته ویني په جندي حالت کې ملو شي او په مزو کې دنه ناستي خوراکونه کوي هڅه کړه بیا لایټ هاوس ته پام وکي په کوم چې جګړه را شروع و پیټرو د مغز دغه په خطلو باندې شروع واچي
هغه چې کله برابر خيږي په ماټن باندې تمانچه کېږي خو پریتم پازه کې دغه د بچ کولو کوشش را شروع کړي او ته دا دروغ وایي دا خو ماټن نه دی ماته داس لګیدل کچې دا ماټن دی ما په حمله وکړه د وجې دی ما سره په جګړه شو پیټرو په دې وخت کې پوهیږي هم چې دا پریتم ماته دروغ وایي خو بیا هم هغه ماټن لا د وی موقع د ورکولو فیصله وکړي پټ په خپل باندې هم حیران و چې خیر دا پریتم زما د بچ کولو دا فیصله څنګه وکړه ته پسې په وخت کې پیټرو دنده د پوسو کې به خیر تا ماټن زمانه پرې بچ کو چې پریتم ورته وایي درې کاله مخکې ماټن او ډیر ذهین طالب علم خو د نن چې هغه مجرم جوړ شوی دی نو هغه زموږ صرف او صرف زیما او مغره دا مقور کړی دا چې د خپل ژوندۍ یو ځل سم کی ته پسې په وخت کې دغه دوانه ودرېږي او د یادونو د جوړولو لپاره پریتم د پیټرو نه موبایل واخلي او غلا د غانې د ویلو حکم ورکړي دا زما د ژوند د ټولو غټ ارمان دی پیټرو په ځکه کې غانې را شروع کی او پریتم تر پټ پټ خپل ها ریکارډینګ وکړي او بیا هغه ته بغیر د ویلو هغه د پیټرو خزې ته سند کی د پاره چې دغه دوان ترمنځ نه ټول پټول جګړه ختم شي تر بل دغه دوان په خوشاله باندې وزیر کور ته ورسیږي په دې سوچ باندې چې د وزیر زوی خپه حفاظت باندې را معلوم کو په دې سره به وزیر زما تر دې ته پر خوشاله شي چې ما به واپس ثاني تر ټرانسفر کی هول ته کې پورسېدو سره غوي تر پته ولګيږي چې ویني د بچکو ټوپټول زمواري پزان لباندې د دې سپیانو غستلې دا او ټوپټول خلکو په غزه کې دا غوي تعریفونه کول په دې سره پریتم او پیټرو سخت مایوس شي چې ویني را معلوم چاو کو تعریفونه د چا کیږي په دې وخت کې دوی تر شدارنګ راشي او دا خبر ورته یو واکار وزل مال دا دمکی را کړی دا چې بستره تصویران ټي وی لور کم او په دې طریقې سره زپتا په شرمونو باندې او شرموما هغه مشکل وخت درو باسرو د پاره پریتم یو ترکیب جوړول شروع کی خپل ملګری د نیوز وال له حکم ورکی یو څو تصویران په ای باندې جوړ کا په کم کې چې شرطه یو مشهور کلاړي سره په نظر باندې راځي هو واقعي هم دغه شان وکي خو په اخر کې دا خبره ورسره هم وکي دا تصویر په ای باندې جوړ شوی دی په دې باندې لکه ته کوم یقین مکوي نن سبا دا څه وخت راغلی دی چې هر یو انسان د تاسو د تصویران جوړولی شي فرق یې پکې هماغه اصلي تصویر هم وخای په کم کې چې هغه د زوړ عاشق سره په نظر باندې راځي خو بیا هم خلکو ته داس لګي چې دا چا په ای باندې ایډیټ کړی دی چې په طریقې سره د دې د زوړ عاشق د ټوپټول منسوبه ناکام شي او د 5 کروڑ تاوان هم بچ کی پیټرو چې خپل کور ته لاړ شي په دې وخت کې هغه تر خپل خزسته شي رنگ راشي ته ماغه ته ودارنګ اوچت کا بس تر خفقان ختم کا ته دوه چې خپل منځ کې خبرو کی دې ځان خبر هم نه وی چې هغه زبري ما سره په مینه خبره کوي خو پاسل کې خچا سمروم غانه ویله با د ورته هغه سند کړي با د غانې په جواب کې چې هم هغه ته غانه را شروع کی چې دا غواس پورې دو سره پریتم د تاسو لګيږي چې دا باز خو بالکل زما دنیا غونته کې باز دو غانه او مو غزاړه غانه ده په سر دې دا غنه د आवाज ریکارډ کی او په کیسټ کې ورواچو کړي چې خپل نکته ولګي په دې سره بلها مو د پس دغه په مخ باندې خندا راشي په اخر کې ماټن د خپل پلار قبر لاړ شو په اول ځل باندې باغی باندې ګلونه کېږي اته پس هغه بیا شدا د خپل باندې رنگ ملو کی او دا خبر ورته کې بي غم مکه بس تاسو خپل 15 کروڑ روپے واپس درکما نو ګاډي بدر شي او پای کې بس تاسو ټوپټول پیسې موجود وي دا خبر په اخر کې پریتم ته هم کی او د ټول هر څه پس په اخر کې دغه ټوپټول کسان د خپل معمول مطابق ژوندۍ تیرول شروع کی تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما تخپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوي ګوبا په یو نه ویډیو سره مال راکې اجازت بای